अस्सलामुअलैकुम मिनवालो। उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ یې د صحت په جامه به وئ. مخکې ورځو کې یو شاعر ډېر ښه شاعر دی، امام منظر نوم یې دی، په جنت پسې بکواسات ګړي وو، په هغې باره کې ما یو نظم جوړ کړی دی. نو امید دی چې ستاسو ټولو به خوښ شي. څوک په جنت څوک په ملا پسې خبرې کوي، سره کافران دی په کعبه پسې خبرې کوي، دا بعضې اولیاء پسې خبرې کوي، د دنیا خلق دی دنیا پسې خبرې کوي. ماله د دوی ایمانونو باندې شک راځي، د بعضو په نیتونو باندې شک راځي. زه مسلمان یم په ملا مین یم، په پیغمبر او په الله مین یم، زه په دیندار اولیاء مین یم، خورمه قسم چې په کعبه مین یم. زه مسلمان یم په ملا مین یم، په پیغمبر او په الله مین یم، زه په دیندار او اولیاء مین یم، خورمه قسم چې په کعبه مین یم. تا د کفارو غلامي کړې ده، تا د بندیانو بندگی کړې ده، تا سه بالمازه زندگی کړې ده، تا د جنت بې حرمتي کړې ده. ته په جنت پسې خبرې کوې، په عبادت پسې خبرې کوي، ته دوزخي چې په قدرت پسې خبرې کوي. لږ په اوداسه شه توبه وباسه، رب ته په سجده شه توبه وباسه، وژاړه خفه شه توبه وباسه، خپل ځان له غصه شه توبه وباسه. قبر د عذاب نه ځان خبر که لږ، ګناه او د ثواب نه ځان خبر که لږ. ای امام منظره داسې مه کوه، ای د زړګي سره داسې مه کوه، دین نه ناخبره داسې مه کوه، پوه شه زوروره داسې مه کوه. سمه شاعري کوه لګیا اوسه، نیکه زندگی کوه لګیا اوسه، مرګ له تیاري کوه لګیا اوسه، مړه بس نیکي کوه لګیا اوسه. سمه شاعري کوه لګیا اوسه، نیکه زندگی کوه لګیا اوسه، مرګ له تیاري کوه لګیا اوسه، مړه بس نیکي کوه لګیا اوسه. شکر د نظیره ایماندار یمه، شکر د نظیره ایماندار یمه، زه د خوږ نبي امت کې شمار یمه، زه د خوږ نبي امت کې شمار یمه.